د غیر مقلدین یو بل مشر همدغه مشر الحق السری جلد 4 صفحه نمبر 163 کې د دیو همدغه مجتهد العصر شیخ امین الله صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حواله سره ډېر خطرناک عبارت دی. دا عبارت یقینا د هغې پیش کول زما لپاره ډېره په دې وخت کې په بدن مې یختان ورته ودرېږي، خو بس د دیو د عقایدو د دیو د چهرې د ښودلو دپاره امت ته چې امت ته د دیو چهره معلومه شي، د دیو چهره وګوري، صرف د دې دپاره پیش کوم. د الحق السری جلد نمبر 4 صفحه نمبر 163 یو سل دریش پیته کې لیکي یو حدیث تشریح کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه معلومیږي چې نبی علیہ السلام په خپله فرمایي سوی اشاره ده دې ته چې زم ډېر زر خیرنېږم په ګناهونو سره او ایمان مې خرابېږي علیاذ بالله. یعنی د دیو په نس د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په ګناهونو باندې خیرنېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان خرابېږي نعوذ بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې دغه قسمه الفاظ استعمالول هغه دنیا په خپل باندې باغی باندې فیصله وکړي، غیر مقلد په خپل الله حاضر ناظر وګڼي. که دغه عبارات دیو بیانمون ته قسم د یو عبارت مونږ ذمہ دار یو، تاسو ته درخوایو که کم کس بیا هم تسلی کول غواړي را دي شي. که دا عبارات نو په کتابونو کې قسم دی زه خپل خون ورته وربخم، خپل ما دی وولې ګولۍ زما سینه زما لاس ته ده، خو کوي د الله دپاره د دې قسمه څیزونو نه توبه طیب شي، د هغې نه توبه وباسئ.